نه دې راځي اوس چې زما په مرګ اختر له راځي نه دې راځي رڼا د امن که راوړلی شي نو ډېره ښه ده دا ورته ووایې که شر له راځي نه دې راځي اوس چې د مشر انتخاب کېږي په کلو ګرځي اوس که زمونږ مات شوی ور له راځي نه دې راځي اوس چې د مشر انتخاب کېږي په کلو ګرځي اوس که زمونږ مات شوی ور له راځي نه دې راځي اوس هغه ځای کې د چینار په ځای کې کر ولاړ دی که څوک ګودر ته مازدیګر له راځي نه دې راځي اوس پکې خلک د بارودو سره لوبې کوي که پېښور ته څوک چکر له راځي نه دې راځي او خلک د کاڼو د عجزه په چا زړه نه سېځي که سویلې د شونډو سر له راځي نه دې راځي او ملک امجد مراد رور ناست دی هغوی ته دغه شعرونه ډالۍ وي چې په ځان باندې مې شک د بې وفا غوندې راځي ګمان مې په هر ښکلي د اشنا غوندې راځي یا خدایه د خانانو محلونه دې آباد وي زمونږ په دروازو کې تې رڼا غوندې راځي چشمان یې دواړه سره وي د پښتون په درد او غم د شپې راله په خوب کې یو بابا غوندې راځي ته غوږ کېږده بچیه چې دا بیا چېرته اور بل دی دا چغې خو زمونږ د پښتونخوا غوندې راځي ته غوږ کېږده بچیه چې دا بیا چېرته اور بل دی دا چغې خو زمونږ د پښتونخوا غوندې راځي عاجز یم خو چې مور مې راته کله دعا وکړي په ځان باندې مې شک بیا د باچا غوندې راځي هغه ووایه د کسانو فرمایش دی که نه دوکان ته به زه مخه ووایم عاجز یم خو چې مور مې راته کله دعا وکړي په ځان باندې مې شک بیا د باچا غوندې راځي زه چې زلمی وم او ما به مزدوري کوله دغه وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم ما به په کلو کې سایکل باندې سکریمان خرڅول چې به د چا د دیوالي سوري ته ودرېدمه نو ما به خلکو ته شعرونه د صابر صاحب ویل په دغه وجه به زما خلکو ډېر خیال ساتلو چا به اوبه راوړی او چا به راله چای راوړله په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی یو ځل یو کلي ته خولې ورننوتم دومره خولې وم چې جامو کې مې وچ تار نه و چې ودرېدو له مې د سر سورې پیدا نه کړلو د خوددارۍ د دروازې قبضې مې ماتې کړلې نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم د یوې ګورې ونې سوري لاندې ودرېدمه یو دروند سړي د برنډې نه دا آواز راکړه راځه زلمیه کټ ته کښېنه لږه سا سمه که چې کټ کې کښېناستم او سا مې لږه سمه کړه نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شولو نو د یو ځوان ته اشاره وکړه ورته یې داسې وویې لاړ شه او دلته د روټۍ څه بندوبست وکړه هغه روټۍ راوړه په کټ کې راسره کېناسته هغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالوچ داسې خوشبو د دې روټۍ نه راحته لکه چې چېرته زما د وړې خور وي په لاسونو پخه د یوې پیغلې جینۍ ویر پکې ښکاره ځلېده ځکه د پاسه پې لامده لامده باڼه پراته وو دا په اور نه وه دا د چا په اسویلو پخه وه زه یې حیران کړم او ما ترېنه تپوس وکړه ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي هغه ویې نه زموږ په کور کې اورندار د زما په سره ګرمۍ کې چې په اور څومره کارونه کېږي نو دا به ټول زما د دغې ورندار په لاس وي او بیا چې ژمي شي یخني راشي او پومه راشي بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کېږي هغه به هم زما د دغې ورندار په لاس وي زه یې حیران کړم او ما ترېنه تپوس وکړه د دې جینۍ د لاسه کم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي هغه وې دا مې مونږ رور له پسوره کې کړې د دې جینۍ رور زه یې حیران کړم او ما ترېنه تپوس وکړه د دې جینۍ د لاسه کم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي هغه وې دا مې مونږ رور له پسوره کې کړې د دې جینۍ رور زما رور سره په سپو وران شو زما په رور یې د چاقوانو ګزارونه وکړل زما رور مړ شو فیصله په دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو یا به راله خور راکوې هغه پښتون و او پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه ما ته څه مه وایې خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا دپاره هر غم ته تیاره یمه ما به ترې 2 نوړی یا 3 نوړی خوړلې وي چې ګوتې مې پاکې کړې او خپې مې کټ نه کوزې کړلې د دغه هر څه نه زما د ویښ ضمیر غوږو ته یو جړغونې شانواز راته او دا یې ویل خان و مولا له زیرې ورکې څوک مې بابا له زیرې ورکې د جنګ بلا له زیرې ورکې او زما لالا له زیرې ورکې په سپو مینه زه دې خاورې رې کړم واه 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 ډېر ښه دغه زمونږ